نن ډیوې خو بلې پرېږده چې یار راغی، څومره ډېره موده پس په مزار راغی. د حمزه بابا مزار ته روان یو او دغه مزار دی، دغه لارې دي. راځه چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه، چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه، چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه، چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې راځه، چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل راځه، چې یوه جوړه کو جونګړه په ځنګل کې. साल जुड़ा दुनिया को तो दुनिया की गुल पर खामोश या बुलबुल को दवा की. ماوی نن بهال درته د زړه وایم، ته چې په غوسه شوې اوس به څه وایم، ته خو اجازت راکړه چې ووایم، خیر دې څه به وایم څه به نه وایم. نن ډیوې خو بلې پرېږدی چې یار راغی، څومره ډېره موده پس په مزار راغی. راځه چې یوه جوړه کړو جونګله په ځنګل کې راځه. د دغه شعرونو خالق ستر او د پښتو ادب ستنه ښاغلی حمزه شینواري صاحب مزار ته راغلي یو. سلام د پاره کوشش مې کولی چې د سکرین تر لورې راوړم، ملګري را سره هم دي. دغه سفر د پېښور نه شروع شوی او یقینا چې دغه زموږ اتلان دي، راځئ چې خپل اتلان وپېژنو. د دې غرونو نه هغې د خپل کار زموږ ښار ته راوړی دی، هغه شاعري موږ ته کړې ده چې هغه را روان وخت یې موږ ته په خپل شعرونو کې بیان کړی دی. نو ستاسو ډېره زیاته مننه، دغه ویډیو به تر پایه را سره وګورئ. ستاسو د ټولو ډېره مننه. رحمان نادان یم او خپرونه تالار ده. ډېره مننه. راځه چې شو بهر د نقش پوره زوله جاله، پرواز په داسې حال وکړو چې حال ځي له حاله، پرواز په داسې حال